کوچیان چې همیشه د خپلو حیواناتو لپاره د ښو څړځایونو د موندلو په موخه له یوې سیمې بلې سیمې ته کوچ کوي، له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. په همدې موخه د میدان وردګ ولایت د عامې روغتیا ریاست د یوې همکاري موسسې په ملاتړ کوچیانو ته د لومړنیو خدماتو وړاندې کولو لپاره د ګرځنده روغتیایي ټیمونو پرانیسته وکړه چې د سید آباد، جغتو او نرخ ولسوالیو په 14 سیمو کې به لومړني خدمات ترسره کوي. کوچي قوم زموږ او تاسو د دې ټولنې اصلي خلک دي او د دې ټولنې بچیان دي او صحي خدمات دغه د صحت نعمت د هر مسلمان او د هر انسان حق دی. د عامه روغتیا وزارت تل هڅه کوي چې صحي خدمات د هر شخص او د هر مسلمان تر دروازې او تر کوره پورې ورسي. چې لله الحمد نن موږ او تاسو د دغسې یو پرانستې د یو صحي سیار ټیم د خدماتو د پرانستې شاهد یو. کوچیان وایي چې مخکې له زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخ وو چې د یادو ټیمونو سره به یې شته ستونزې حل شي. موږ ډېر خوشحاله دلته ماشومان مریضان سي باید چې نږدې ډاکټر او کلینیک او که دلته موږ رسوو ماشوم نه غنم ډېر زوبل سي چې هلته ورسو اول بیا وار نه راځي چې وار راشي اتیبا یا یو پاکټ ګولۍ چې هغه نه موږ له بل ډاکټره مو باسي له 100% ورته خوشحاله یو خو اتیا هغه څه کې چې دلته موږ ته کور کې کلینیک را هغه سیار کلینیک را ته جوړ سي موږ څه خوشحاله خو خدمات مو کې او دوا را کې او مشکل محل کې. د عامې روغتیا مسؤلین د روغتیا په برخه کې د ولسونو او کوچیانو هر ډول ستونزو ته د رسیدنې ډاډ ورکوي.